نو الحمدلله موږ هغه تعهد لرو د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان په اساس الحمدلله کوشش مو کړی دی چې ډېر په حکمت، ډېر په صلابت او قوي عزم په ټولو ولایتو کې دغه مخدره توکي صفر ته ورسوو او افغانستان یو سالم هیواد په صفت د نورو سیمو هیوادونو په مشترکاتو کې داخل شي. در ابتدا این سیاست شاید دور از دسترس به نظر می رسید، اما امروز آمارها از واقعیت تازه سخن می گویند. کشت مواد مخدر در افغانستان نزدیک به صفر رسیده است. این دستاورد نتیجه تلاش هزاران مأمور، دهقان، کارمند و نهادهای متحد است. تلاش ملی برای رهایی نسل‌ها از زنجیر اعتیاد. دغه مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې زموږ کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت او د دغه برخې پولیس چې دی په بشپړ افغانستان کې الحمدلله قاطع اجرات شوي دي. په نشته امکاناتو په کم وخت الحمدلله داسې قاطع اجرات شوي دي چې نن تاسو ګورئ چې افغانستان کې د مواد مخدر پدیده صفر ته نژدې شوی دی. امروز الحمدلله ما را پورای از کشورهای اروپایی داریم که با کمبود مواد مخدر مواجه هستند و خواهش میکنند که افغانستان به ما وارد کنه یا هم صادر کنه.